یو بزرگ فرمای علامه قشیری رحمه الله هغه وایي زما زوی ډېر ناجوړه سلو چې ناجوړه سلو نو نږدې و چې مړ سوی وای و مرګ ته ور نږدې سلو نو ما خوب لیدی په خوب کې ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک وویلې ولته دغه د شفا چې کم آیاتونه دي د دې څه ولې غافله یې ولې لیرې یې دا د شفا چې کم آیاتونه دي ته ولې له دې څه لیرې یې ولې غافله یې دی وایي زه چې راپورته سوم ما قرآن پاک وغوړوئ په قرآن پاک کې ما تقریبا څو ځایونه داسې 6 آیاتونه پیدا کو چې په هغه کې د شفا خبرې دي اولنی آیات ویشفي صدور قوم مؤمنین دا د سوره توبه 14 آیات دی دویم وشفاء لما فی الصدور دا د سوره یونس 4 آیات دی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيها شفاء للناس پدا کی دا د سوره نحل نشبتم آیات دغه می پیدا کوي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا د بنی اسرائیل سوره بنی اسرائیل یا اسرار واخله هغه د اتیایم آیات واذا مرضت فهو يشفين دا د سوره شعراء اتیایم آیات قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء د فصلت یا حامیم سجده دا 4 آیات وای زرا ولاړ سولم دا آیاتونه ما ولیکل بیا می قرار مطلب هغه پر کاغذ ولیکل او بوته می واچول دغه وبچ دی هغه مازما وبچ تا ور کړلې ولزما بچی دا سی جگ جوړ سو لکه زولنی چې چاورا چولی او د زولنو څخه خلاص کې شوته زنجران ویدلی ولو قرار را ولاړ شو زنجیر دی جن اخلاص کی څنګه سره آزاد سي وای د ازما بچي الله پاک په دغه آیاتو سره ما ولیکل پر کاغذ بیا می وبوته واچول د هغه وبچ دی هغه ما ور کړلې الله پاک صحت ورکي